زول خبرې مه کوه. نیغېږه مه نیغېږه ډېره نیغېږه مه ښځه ذات یو نیغېږي ده چې زه به تا ته ډایرکټ کنځرې کوم. خبرې ته غوږ کېږده. د خرو غونډه کې خبرې مه کوه ښه. او بیا ته چې الټه پلټه بکواسونه کوې چې زه به راباندې ګیره کړې زه به قسم په خدای چې د ټول پاکستان ځان سره راغونډ کړي زما هېڅ هم نشي کولی. زه الله دې خیر وکړي. د خرو خبرې خو کې او ماغه شانتې ښه. ملګرو دا په ټیک ټاک کې یو بل شی راوتی دی لکه اوس تاسو دې ښځې او خاوند ته ګورئ دا لایو راشي په ټیک ټاک باندې یو بل ته کنځل کوي او لکه د دې کمپلینینګ چې دی هغه څه دی نو دا صرف او صرف دا کوي لکه دا د یو بل خلاف لایو راشي نو دا داسې چل کوي چې کوم مسافر دي ورونه زمونږ هغه ورته ګفټینګ کوي لکه دا یو بل ته کنځل کوي رد بد وایي او زمونږ مسافر هغه د دې یا د یو سپورټ کوي یا د بل سپورټ کوي نو چې د کم سپورټ سیوا شي هغه میچ وګټي. لکه زه خو دې تاریان یم چې په دې مسافرو باندې دا پیسې دونه ډېرې سیوا شوي دي چې هغه راځي او دلته کم د علي شامور چې د ورسره دغې کم پلار چې دی هغو ته دا ګفټونه هغه شروع کړي دي دا ګفټینګ ورته کوي. ډېره زیاته د افسوس خبره ده که نن سبا موږ د ملک حالاتو ته وګورو په ملک کې چې کم حل دی کم غربت روان دی تاسو راولګئ هغه پیسې چې کم دی هغه دلته غریبانانو له راولېږئ که هغه نه وي بلکې د جومات کم کارونه چې روان دي هغو تر پاره راولېږئ چې تاسو لګئ او دې کم ډمان چې دي د نه علاوه کم په حاشي چې خلک راولي هغو ته تاسو داسې ګفټینګ کوئ د هغو سپورټ کوئ په دې کومه ګناه چې د په هغې کې تاسو هم 100% هغه برابر شریک یئ ځکه چې دلته دیو کم قسمه حالات جوړ کړي دي یعنې هغه ستاسو وړاندې دي او تاسو د هغې باوجود چې کم دی هغه هم دې ته هغه ګفټینګ کوئ او هغه پیسې چې کم دي هغه پې خپلې بربادوئ. ډېر زیات د افسوس شرم مقام دی چې تاسو داسې حرکت کوئ دیو له خو چې کم دی شرم هغه دیو تباه کړی دی شرم څه پاتې نه دي چې هغه زه تاسو ته ویم خو تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایم چې برای مهرباني کمې پیسې چې تاسو په حلاله طریقې سره ګټئ نو هغه په دې ګفټونو باندې هغه مه ضایع کوئ. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.